انشاءالله روس به له افغانستانه داسې وځي لکه چې انګریزان وکړل. روسان به د افغانستانه داسې شړل کېږي لکه انګریزان. زه هغه ورځ ته امیدوار یم چې روسي زعما به په افغانستان کې د خپل شرکت د توجیه لپاره د انګلستان د صدراعظم ګلادستون هغه خبره تکراروي کوم چې هغه د یو سوال په ځواب کې ویلې وه چې دا قوم سره به څه کوو چې هغه جنت د خپل صحبت په میله کې انشاءالله ګورباچوف به هم په افغانستان کې د خپلې ماتې د توجیه لپاره همدغه دلیل وړاندې کړي چې دا ملت سره څه کولی شو چې هغه جنت د خپل ټوپک د خولې نه کړو چې په دې پوه شي چې په افغانستان باندې د پردیو حکومت ممکن نه دی. افغانستان د مجاهدینو ملک دی. افغانستان د شهداو ملک دی. افغانستان د دغو خورو برو محصلینو ملک دی چې نن په دونه بد او شور شپږ شوق او امیدواري سره دلته راغونډ دي. دومره عظیمه سره تاریخي دلته کې راغونډ دي. افغانستان د دغو مجاهدینو مهاجرینو د یتیمانو د کونډو ملک دی. هغه ملک کې چې د شهداو په وینو سور شي د شهید قاتل حکومت نشي کولی. په افغانستان کې به مجاهد حکومت کوي.